دا هم هغه هم ده بر هم ده لاندې ټول همداسې حیران شول. ښه اوس ماشومان مو چېرته دي؟ بالا پټو کې اوسبه اوسېږي نو هلته پټو کې دي؟ پټو کې وګور سامان هلته ټول پراته وو. د کور سامان یې ټول دغه دی پر نور څه نه لري. هغه هم هغه کوټې پرې رانړېدلي دي او سامان یې دغلته راوړی او په دغه ځای کې ډېری کړی دی. دوی د سر پناه لپاره یوه خیمه نه لري چې ویې وهي. او دلته زلزله هو چې شوې مونږ کورونه پرېښي دي خو پټو ته وتلي یو بېګا داسې باران و چې حد نه زیات ټول ماشومان دوه درې کسانو باران چې وشو بس مونږ داسې وس نه و چې مونږ څه شي ولرو ټول باران مونږ باندې وورېده ماشومان و مونږ و ټول بچیان همالته پټې کې پراته وو بس باران مونږ باندې وورېده چې شي وس نه کېده چې مونږ چې شي پیوالو. یو خوا هغه ځایونه تاسې ګورئ دا زلزلې را نړولي دي او دغه کورونو کې هم تاسې ګورئ چې د اوسېدو نو هېڅ داسې فرصت نه دی چې څوک دې پکې ژوند وکړي. دا هم داسې د غورځېدو په حالت کې دي د یو ټکان د زوره نه دي. تاسې دلته راشئ دغلته کیني او دغه حویلۍ ده ټوله او ژوند یې په همدغه دوه کټونو باندې روان دی. څومره د غربت هغه آخري حد چې ورته وایي د غربت اوج چې ورته وایي هغه دغه ته وایي. په سر کې و کله چې روان شولو بس کورونه چپه شو ماشومان زخمیان شو زه خپله زخمي شوم. ته زخمي وي او زموږ د افغانانو د ژوند یو انځور درته ښیم. دلته به زموږ افغانان وروڼه ژوند کوي او په دغه کوټه کې به پراته او ژوند یې کوو. اما یو imam to robi da mi to ko kiye te robi yan baba sam diya baba yan ko kiye te robi yan kame he maja kame tarkari د مارن نه که نور څه نه رسیږي خو یو خیمه یو کس باندې نه رسیږي دوه کسانو ته ور کې چې دا کله باران راشي دا ماشومان لاندې پړ شي. بالکل دوی هم نور څه نه غواړي چې موږ ته پوخ کور واچوئ یا دا وکړئ هغه وکړئ. د نورو هیوادونو ماشومان وګورئ د ټکنالوژۍ سره لوبې کوي. زموږ ماشومان صرف د خیمې په ارمان دي. څومره دردونکې صحنه ده چې بیګا حالت ما باران لیدلی داسې تیز باران و چې دا ماشومانو ژړل کور ته د ویرې نشو تللی او بس ډاګونه کې پراده و د ساده صادرو باندې دلته خو باران نه کېږي نه بړسن باندې کېږي نه کمبل باندې هغه لوندېږي. سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو تمه ده چې روغ به یې راته. دا زما په لاس کې چې کومې پیسې دي دا زموږ ځینو ملګرو له خارج نه راستولي دي چې د هغو له جملې نه رحیمي صاحب محمد سعید او همدارنګه خان بی او سباون مراد او همدارنګه د چمن د ځوانانو له لوري دغه یو څه نغدي مرسته شوې ده د زلزله ځپلو سره او نن موږ راغلي یو چې درنو ولسوالۍ کې هغو سیمو ته لاړ شو کوم ځای کې چې زلزلې مالي او جاني زیانونه اړولي دي. تېره ورځ موږ دیوګل درې ته تللي وو له هغه وړاندې موږ تللي وو ودیرو کلي ته د هغه نه وړاندې تللي وو شماش ته. په هغه ځای کې څومره چې له وسې کېدل موږ هغه نغدي مرستې وویشلې. اوس راغلي وو دغلته او غواړو چې دلته هم نغدي مرستې وویشو. ملک جان زموږ د دغه سفر ملګری دی. نو ملګري را سره تنګ نه شي موږ به خپلې پیسې جوړې کړو بیا به ورځو د خیره سره. صحیح دی درنو ملګرو را سره پاتې شئ مخکې ورځو. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ. درنو ولسوالۍ کې یو درنو ولسوالۍ کې بیا قلټک کلي ته راغلي وو. دا کلی د ټولو له سترګو پناه دی او زه هڅه هم دا کومه چې هر هغه ځای ته ورشم چې مرستندویه ټولنې ورته نه وي رسېدلي د دې ځای غږ پورته کړم او تر تاسې ورسوم. دغه ځای تاسې ګورئ دلته هم ژوند روان و زموږ وروڼه او خویندې په دغه کوټو کې به ژوند کولو. اوس هېڅ هم نشته دی صرف کوټې پاتې دي هغه سامان یو څه پاتې دی او سیدي نه چلولي دي لاندې پټو ته. هلته هغو ځان دپاره یو ځای جوړ کړی دی چې په سر پناه هلته هم نه لري. بیګا باران شوی او خو هېڅ هم نو باران ته همدغسې پراته وو ځکه کوټې په دې حال دي او پټو کې خیمې نشته چې ویې لګوي. نو موږ ته
یو ملګري د دې ځای ادرس راکړو نو موږ ورته راغلي یو زموږ د وسې به څه وشي فقط هغه څه چې خان به یې په لاس باندې یو څه پیسې ځینو ملګرو راټولې کړي وو ډېرې کم اندازه دي هغه موږ راوړي دي دوی ته به ورسوو حد اقل دومره خو به وشي چې نن ماښام پې دوی ځان ته یو بورې اوړه واخلي یا ماښام دپاره یو هغه څه چې د دوی په تبه لګېږي هغه واخلي دغه ورور سره غږیږو سلام سلام شپه خیر راغلی مننه په خیر نوم مبارک دی خیرداد خیرداد دا کور د چا دی دا زمونږ دی دلته خو اوس ماشومان نشته څه شول هغه مونږ پټې ته وړي دي هغه جوار ریبلې د همالته سملي وو شپې او هغه هم څنګه وکړل بېګا چې باران و باران څنګه باران چې وشو بس مونږ داسې وس نه و چې مونږ څه شي ولرو ټول باران مونږ باندې وورېده ماشومان وو مونږ وو ټول بچیان همالته پټې کې پراته وو بس باران مونږ باندې وورېده چې شي وس نه کېده چې مونږ چې شي پیوالو دلته ښه څوک نه دي راغلي مرستونکي ډلې نه دي راغلي مونږ ته بیخي مرسته نه ده شوې مونږ ته او باید مونږ سره مرسته وکړي چا چې کورونه ویجاړ شوي دي هغه خو ډېر زیانونه لیدلي دي او چا چې کورونه نه دي ویجاړ شوي او ډېرې وران شوي دي بس هغه هسې الله تعالی مهربانه ذات دی یو څه به الله تعالی موږ دپاره دلته برابر کړي زموږ هغه مرستندویه ټولنې خپله حاکم نظام دې ته ژمن دی چې هلته راشي او تاسو ته مرستې وشي نو انشاءالله چې ستونزه به نه وي تاسو ته به هر څه رارسېږي د دې اجره به الله تعالی هم درکوي او هغه څه چې زموږ دولت او زموږ دغه عام خلک چې په واک کې لري هغه به له تاسې قربانۍ نو ډېره مننه وروره دا راته وایه چې کله زلزله وشوه ته خپله چېرته وې هغه وخت مونږ همدلته وو په سر کې وو کله چې روان شولو بس کورونه چپه شو ماشومان هم زخمیان شو زه خپله زخمي شولم ته زخمي وې لږه خپه مې خوږه ده خپه دې خوږه ده او ماشومان هم زخمیان شول اوس څنګه دي ماشومان ښه دي شکر ده همدلته دي هلته پټو کې اوسېږي اوس هم پټو کې دي او تداوي ورته وکړه دوا ورته راوړله دوا مو راوسه او خپله شخصي راوسه بس څوک نه یې رالل چې تداوي وکړي ډېره مننه وروره الله دې باقي خیر راپېښ کړي الله تعالی دې افغانان د دغه امتحان نه نور وساتي کور دې ودان خوشحاله اوسي زموږ د وس هم دومره څه نشته دی فقط یو څو روپۍ زموږ یو هیوادوال چې خان بای نومیږي هالنډ کې ژوند کوي هغه راټولې کړي وو هغه تاسو ته سپارو فقط یو پرچه د دې لپاره چې ستاسې پرې ماښامنۍ وشي نو دغه یو هغه در سره واخله دې کې یو څو روپۍ دې دومره کېږي چې ستا ماښام پې یو څه یې والې ځان ته الله دې خوشحاله ډېره مننه درنو ملګرو سره پاتې شئ مخکې ورځو دا صحنه وګورئ دا ژوند وګورئ دلته ژوند روانو بېګا شپه چې کله باران وشو یو خوا هغه ځایونه تاسې ګورئ دا زلزلې را نړولي دي او دغه کورونو کې هم تاسې ګورئ چې د اوسېدو نو هېڅ داسې فرصت نه دی چې څوک دې پکې ژوند وکړي دا هم داسې د غورځېدو په حالت کې دي د یو ټکان د زوره نه دي دلته بل ځای درته ښیم درنو ملګرو دا وګورئ یالله خیر دا وګورئ دلته د دې ژوند دی تاسې دا وګورئ دلته چې کله باران وشو ټول کورې بس دغه حالت ته را رسېدلی دی او دې نه دوی وایي چې ماشومان مو وایستل او اوس مو وړي دي هغه پټو کې پراته دي دغه ځایونه چې کله لږ شانتې راورغېږي نو انشاءالله چې بېرته به راشو نو درنو ملګرو الله تعالی دې تاسو ته دومره همت درکړي چې دغو بېچاره او لاچاره ولس سره لاس ورکړئ او دوی سره مرستې وکړئ ډېره مننه چې راسره استئ راځئ مخکې ورځو ګورو چې څوک د دې مستحق دی چې مرستې ورته ورسو دغه د دې کورنۍ مشر څوک دی دغه مورکۍ ده ته ماته یو هغه راکړه یو مورکۍ دپاره ورکوو دا پکې مه راوله مورکۍ پکې مه راوله دغه یو څه مورکۍ دي چې موږ فقط دومره وکړی شو صحیح شو زه کور دې ودان خوشحاله اوسې الله مو سلامت درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ په خیر راغلی کوم ځای کې چې زه ولاړ یم دغلته به زموږ ورونو او خویندو ژوند کولو خو زلزلې دیو ته زیانونه وراړولي زیانونه دا دي چې وړوکې غوندې ځان ته کور جوړ کړی و هغه هم زلزلې هوار کړه تاسې راځئ دغه ځای ته ښیم اول دغه
زه تاسې وګورئ دا وګورئ دې هم ورته زیانونه اړولي دي او دلته تاسې راشئ زموږ د کلیوالي ژوند او زموږ د افغانانو د ژوند یو انځور درته ښیم دلته به زموږ افغانان وروڼه ژوند کوي او په دغه کوټه کې به پراته او ژوند یې کوو د دې ځای د ملګرو په وینا شکر دی الحمدلله شهیدان نشته خو ټپیان شته دی هغه هم داسې سرسري ټپیان الحمدلله ډېر خوشحاله شوم په دې باندې دا زیانونه او دا کورونه او دا اشیانې دا به بیا راجوړې شي او مشکل نشته دی او خدای مهربانه دی خو که چېرته په دغه کور کې موږ د ځاني تلفات لیدلی وی نو د هغه جبران به بیا ډېر سخت و دغومره ژوند دی او دوه کوټې ځان ته آبادي کړي دي هغه هم زلزلې خرابې کړي نو درنو ملګرو اوس دمګړی دوی زموږ مرستې ته اشد اړتیا لري د دغو رغول د دوی د وسې کار نه دی زه پوهېږم د دوی صرف دومره وي چې ماښامنۍ دپاره یو مړۍ روزي وګټي هم دومره یې د وسې کېږي ځکه په وطن کې یو خو د غربت څپې ښځو راغستی دی بل خوا دغسې له آفتونو سره چې سړی مخ شي نو بیا هېڅ هم په واک کې نه درنو ملګرو د دغه کورنۍ یو تن یې دلته راسره دی بې له دې چې خبرې ورسره وکړو هغه کومه مرسته چې موږ ته خان به یې په لاس موږ ته ځینو ملګرو راستولي د هغه ورته سپارو یو پاکټ صرف فقط ما ته راکړه د هغه نه دغه ملګري ته به یې ورته ورکړو ته راوړه ته راشه وروره دې کې دومره څه نه دي فقط دومره څه دي چې ستاسې ماښامنۍ پې وشي یو مړۍ روزي پې تاسې دپاره واخیستل شي نو دا په ډېر څه مجرا کوو انشاءالله چې مرسته نور راسره وکړله هغه هم درته در ورسوو صحیح دی کور دې ودان خوشحاله اوس ډېره مننه درنو لیدونکو بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده څو شپې وړاندې په کونړونو باندې او همدارنګه د ننګرهار په ځینو ساحو باندې الهي افت زلزله نازله شوه په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې ګڼ شمېر هېوادوال پکې شهیدان او ډېر وګړي پکې ټپیان شول د دې ورهخوا ګڼ شمېر هېوادوالو ته مالي زیانونه هم اړولي دي تاسې به د نورګل اړوند د مزار درې همدارنګه د ودیرو شوماش او آرت شولت او همدارنګه د وامګل ځینې انځورونه لیدلي وي په رښتیا هم هغه خواشینونکي دي او موږ یې مدردولو په هماغه ولرزو راغلي وو خو دا ځل د ننګرهار ولایت اړوند د رڼور ولسوالۍ ته راغلي وو د رڼور په طبیعي ښکلا او پوښل شوې ولسوالۍ ده خو دا هم د زلزلې له جټکې خلاصه نه ده دغه کورونه به تاسې ګورئ درنو ملګرو اول چې زه دلته راوختلم اولنۍ د دې غوښتنه دا وه چې دې خواته به ډېر نه ورځي ځکه چې دا یو خو پخواني کورونه دي بل ټول ړنګ شوي دي هېڅ هم نه دي پاتې دغه کورونو کې ژوند روان اوس پکې هېڅ هم نشته دی تاسې ورته وګورئ دې کې به تاسې ژوند څنګه وکړئ نو زموږ هېوادوال د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي دغه کاکا مې تر څنګ ولاړ دی د سره غږېږو سلام سلام په خیر راغلی ډېره مننه نوم مبارک دی چې عمرګل دا کوم کلی دی دا کلټک کلی دی زلزلې په شپه باندې ته چېرته وي پټو کې وي کور کې اوس سمولیږي نو دا دنیا وګورم داسې حالات دی نه خو د زلزله چې نه وه شوې هغه وخت کې هم تل نه پاتې کېدلې نه ولې نه پاتې کېدل دا هم زوړ کورونه دي هلته نو زلزله چې راپېښه شوه دلته د چا کورونه ړنګ کړل د چا ټول دا وګوره خپله دام هغه هم برم لاندې ټول هم داسې حیران شول اوس ماشومان مو چېرته دي بالا پټو کې اوسبه اوسېږي نو هلته پټو کې دي پټو کې وګوره سامان هلته ټول پراته وو پټو کې دي او اوسه پورې تاسو ته څوک مرستندوی ټولنې راغلي دي والا پرون څوک راغلی چې بیا هغه مقصد نمشته کړی نو نمشته یې کړل او پیسې چې یې درته کومه کې نه درسولې اوسه ورکړی نو صرف عکاسي مې وشو بس لاړو تاسې هغو چا ته چې دمګړی وسې لري او تاسې ګوري ستاسې ورته غوښتنه څه ده هغو نه بس همره دا د مقصد دې غریبو خلکو هغې نه بیا مرسته کول پکار ده ډېره مننه کور دې ودان زموږ له وسې هم دومره څه نه دي زموږ ځینو ملګرو د خارج نه یو څه کمې پیسې راستولي دي فقط دومره چې ستاسې ماښامنۍ به پرې وشي نو هغه تاسو ته سپارو ملک جان که د اوسې دي یو پاکټ خو دغه ته ورکړه او دغه د دې کور والا چې دی هغه ترور ته به یې ورکړي صحیح دی هغه کونډه چې دلته زموږ ترور ده هغه ته به دا پیسې ورکړي دا کور هم دی دا کور د هغه دی که نه صحیح شو ډېره مننه کور مو درنو ملګرو سره پاتې شئ د درې نور هغو ساحو ته نور هم ورځو کوم ځای کې چې زلزلې زیانونه اړولي دي
او له هېوادوالو سره خبرې اترې کوو. دغه صحنې تر تاثیر رسوو. زمونږ ژوند وګورئ، زمونږ د افغانانو ژوند وګورئ، د کومې بربادۍ درته ووایو. یو خو په دې غربت کې ژوند کول چې دا زمونږ د غربت آخري کچه ده. دلته به انسان څنګه ژوند وکړي؟ تاسې دا وګورئ. د کور سامان یې ټول دغه دی، پر نور څه نه لري. هغه هم هغه کوټې پرې رانړېدلي دي او سامان یې دغلته راوړی او په دغه ځای کې ډېری کړی دی. دوی د سر پناه لپاره یوه خیمه نه لري چې ویې وهي. تاسې دلته راشئ، دغلته کینی او دغه حویلۍ ده ټوله، او ژوند یې په همدغه دوه کټونو باندې روان دی. څومره د غربت آخري حد چې ورته وایي، د غربت اوج چې ورته وایي، هغه دغه ته وایي. کله یوې خوا دا غربت وګوري او له بلې خوا ورته زلزله وګوري، نو د انسان زړه دردېږي. په دغسې حالاتو کې زموږ افغانان ژوند کوي. الله تعالی دې ورحمېږي. زموږ د وسې هم دومره څه نه دي، فقط دومره چې یو څه زموږ ملګرو د هالینډ او ځینې نورو ځایونو څخه راستولي دي، هغه به ورته سپارو. پلار دې چېرته دی؟ چېرته تللی دی؟ ولسوالۍ کې دی. څه شی کوي هلته؟ مواد راوړي. مواد راوړي؟ نه رای وړل که نه پسې تللی دی؟ Om موادacı yine yollama yapıyor. Yollama yapıyor. Yan kona jo? Bari muallimci korpola. Korpola muallim nesi? Bay bay. O yakin dora ya ajo ya dada ne dada kola muallim nesi? Muallim nesi değil yani değil. Bay muallim nesi? Ama o da imam toru bide mi to kuki getirir be? Yani babasına değil. Baba yan kuki getirir be? Yani kome he maaca kome terkari. Bay. ډېره مننه درنو ملګرو. په شی ژبه باندې به تاسې پوهېږئ که نه. ما ورنه پوښتنه وکړه مالکه زه درته یو لږې پیسې درکړم ته به پرې څه وکړې؟ هغه وایي زه مې پلار ته ورکوم چې یا د کور دپاره سامان راوړي او یا هم خیمه راته راوړي. شاید دا په دې پوه نه شي چې دومره پیسې نه دي. دا دوی ته هم نور څه ضرورت نشته دی. دوی هم نور څه دنه نه غواړي چې موږ ته پوخ کور واچوئ یا دا وکړئ هغه وکړئ. د نورو هېوادونو ماشومان وګورئ، د ټکنالوژۍ سره لوبې کوي. زموږ ماشومان صرف د خیمې په ارمان دي. څومره دردونکې صحنه ده. خیر الله تعالی دې ورحمېږي. موږ به هغه څه کوو چې زموږ د وس یې پوره وي. دغه ملګرو چې کومې پیسې راستولي د هغه د جملې نه فقط دومره چې ستاسې ماښامنۍ به پرې وشي. دا واخله پلار ته دې ستړي مه شئ، په خیر راغلی. دا حال وګورئ، دلته هم ژوند و. دلته هم یو وخت داسې و چې دلته به پخلی کېده، ماشومان به دغلته ناست وو. د دې کلیوالو پر وینا دا یتیمان دي. یتیمان دي او ډېر لاچاره خلک دي. او بل دا چې د دې ځي اوسېدونکي هم نه دي، یعنې دلته خپله کډوال راغلي دوی. دومره د وسه نه دی چې دا کور ځان ته جوړ کړي. کاش دومره زموږ د وسې وی چې موږ ورته جوړولی شوی. خو خیر هر هغه څه چې زموږ د وسې پوره وي هغه به کوو. که یو قدم د خپلې وسې نه مخکې لاړو دا هم ښه ده. دلته خپله هغه څوک چې دی، هغه یتیمان چې دي، هغه لاندې پټو کې دي. د دې ځای په نمایندګۍ باندې صرف دغه ورور راغواړم دوی ته به دغه پیسو یو څه روپۍ دي پکې دغه پاکټ ورته ورکړو، هغه ته به یې وسپاري. وروره دغه کس چې دلته راغی، دغه یتیمان چې راځي، سره له دې چې هغه دلته نشته دی، خو دا ځای مونږ ګورو ویجاړ شوی دی او زیان یې لیدلی دی. دغه یو څو روپۍ دي، نغدي مرسته ده، دا به ورته وسپاري. صحیح دی؟ خوشحاله اوسئ، الله دې سلامت لري.
هم ستړي مو شئ په خیر راغلی د درېنور اړوند د خراټک ساحه ده کوم چې د رسنیو له سترګو پټه ده دلته هم راغلو ګڼ شمېر مالي او همدارنګه ټپیانې ورکړي دي زلزله کې نو له دغه مشرانو سره غږیږو سره له دې چې د زلزلې وروسته هم دوی په ارامه نه دي ځکه چې باران چې وشي دومره ځای نه وي چې دوی ورشي هلته واوسېږي تاسې به دا کورونه انځورونه ګورئ ډېر ډنګ شوي دي او که پاتې دي نو هغه په دغسې حال دي ویې ګورئ هېڅ داسې گنجایش نشته چې هلته د یو څوک ژوند وکړي سلام ستړی مو شي پخیر محترم زما نوم درویش محمد دی د قلټۍ د کلي اوسېدونکی یم او دلته زلزله هو چې شوې مونږه کورونه پرې ایښي دي خو پټو ته وتلي یو بېګا داسې باران و چې حد نه زیات ټول ماشومان دوه درې کسانو شپې زنګونه ووهل زه د کلینیک لخوا رضاکاره یم چې تا سره څه شی نشته ما سره یو فرشټامول هم نه و چې ورته مې ورکړی دی او دا دغه نه ستاسو د مشرانو نه تاسو نه موږ هیله کوو د حکومت نه د امارت نه که نور څه نه رسیږي خو یو خیمه یو کس باندې نه رسیږي دوه کسانو ته ورکړي چې دا کله باران راشي دا ماشومان لاندې پړ شي چا داسې خلک دي چې 15 متره پلاستیک هم ولاګه راوړی شي چې باران وخت کې سر ته واچي تا کورونه هم وکتل دا که غورځېدلی نه دی دا چې بیرته ړنګ نه کړي دا دلته ژوند نشي کولی تا خپلو سترګو باندې وکتل نو ستاسو د لوړپوړو سره څخه هیله کوو چې زمونږ دا فریاد کله چې زلزله وشوله دلته څوک ټپیان و زخمیان شول داسې واړه واړه ټپونه شوي وو چا باندې لوټه لګېدلی و چا باندې کاڼه لګېدلی و او هغه مونږ د وطني صاحب باندې چې څه دوا موا او هغه هم وکړو یا پازمان کو یا هم داسې ټکور مکور هم ورته کو داسې سخت ټکیان نه و خدای فضل و شکر دی الحمدلله او کورونه خو دغه دی موږ ولیدل ټول د اوسېدونکو وتې دي که ولاړ هم دی یو کور هم ژوند نشي کولی چې ټول یو اندازه خو وګرځېدلی چې که ټول کلي کې د وګرځوم یو سړی هم داسې نشي کولی چې کور کې یعنې اوړه بوجې کېدي ورشي هغه زنانې اوړه وباسي هېرېږي ویره شته دی ډېره مننه او تاسې دم ګړۍ د خپل دولت نه د هغو مرستندویه ټولنو چې وسه لري او زلزله ځپلو سره مرسته کوي د هغو نه ستاسې غوښتنې څه دي چې باید تاسو سره څه وکړي خیمې درته راوړي یو ځل خو د خیمې یادونه وکړله نور درته څه راوړي مثلا د ماشومانو لپاره ضرورت خو ډېر دی ضرورت خو هر شی دی ځکه چې دلته څه شی دی موږ اترام غریب خلک یو خیمې مې ځکه یاد کو چې بېګا حالت ما باران لیدلی داسې تیز باران و چې دا ماشومانو ژړل کور ته د ویرې نشو تللی او بس ډاګونه کې پراده و د ساده صادرو باندې دلته خو باران نه کېږي نه بړسل باندې کېږي نه کمبل باندې هغه لوندېږي او داسې نږدې چا وس هم وایم 15 ګزه پلاستیک ته هم ولاګه چا وسوي داسې غریب خلک دي زموږ ډېره مننه ستاسې غږ موږ دا د تر لوړپوړو چارواکو همدارنګه په هغو مرستندویو ټولنو ته موږ ورسوو چې هغوی وسه لري او همدوی پسې ګرځي انشاءالله تبارک چې حتما به تاسو سره اړیکه نیسي خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه له تاسې هم کور مودان چې راسره وئ درنو ملګرو موږ هم له همدې سره رخصتېږو او ورځو جلال آباد ته له درېنور نه خدای پاماني اخلو الله تعالی دې هغه ورځ ډېر ژر راولي چې زه بیا کله ونه درېږم او تاسو ته یم چې راځئ دغه کلي ته ورځو دې ورسره مرسته وکړئ الله تعالی دې هر څه امتحانات چې دي په موږ باندې نور ودرېږي موږ ډېر د لیدلي وو یو خوا غربت بل خوا دغسې زلزلې بل خوا بارانونه الله تعالی دې په موږ ورحمېږي ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه مو وکتله تر بیا ښې چارې الله پامان